سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته لزیر نیوز سلرويشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست پيو نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري اتلسمه چې د 2015 زیږدیز کال د اگست ل 9 سره برابر ده. زه شبنم وزیریم او تاسو ته لزیر نیوز سلرويشت څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د زابل ولایت مرکز قلات ښار کې له دوو کلبونو د 10 ورزشکارانو ترمنځ د وشو سیالۍ ترسره شوې. د سیالیو په پای کې د استاد عتیق الله کلب لومړی او استاد نورالدین کلب دویم مقام خپل کړ. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 40 ورزشکارانو ترمنځ د لاس چپه کولو سیالۍ وشوې. د دغو سیالیو په پای کې 100 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې او د چمتو شویو ډالیو ګټونکي شول. د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د فوټبال مرکزي لوبغالی بیا ورغول شو او پرانیستی ترسره شوه. دغه لوبغالی چې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري پرانیسته وشوه، د بیا رغونې چارې د 550,000 افغانیو په لګښت د 8 میاشتو په موده کې بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې له 6 کلبونو د 80 ورزشکارانو ترمنځ د سوک وهنې سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د تنکیو ځوانانو، نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې ملک زاده کلب لومړی، عرب قریشي دویم او الفا کلب دریم مقام خپل کړ. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د هلمند ولایت په ناد علي ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 100 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې نقل آباد لوبډلې د 15 وکټو په توپیر خپلې سیالۍ اتحاد لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز سلرويشت تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.